ننګرهار کې د کوچنیو ماشومانو ترمنځ د ځغاستې سیالي ترسره شوه. مسؤلین وايي په دې سیالیو کې 160 ماشومانو برخه اخیستې وه چې د دوی ترمنځ په 4 کټګوریو کې سیالي ترسره شوه. د دوی په خبره د دې سیالیو موخه د ماشومانو هڅول او د دوی ترمنځ د غوره استعدادونو په نښه کول و. 160 تنه ماشومانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستې وو. پلان کې لرو چې همدغسې د ځغاستې سیالۍ ماشومانو لپاره، نونهالانو لپاره، لویانو لپاره په لاره واچوو چې تر څو زموږ د ځغاستې ورزشکارانو استعدادونه پیاوړی شي او په آینده کې موږ داسې د ځغاستې اتلان ولرو چې د هیواد په کچه او د خارجي هیوادونو څخه میډالونه راوړي. زموږ یوازینی هدف دا دی چې د سپورت د ودې او پرمختګ لپاره کار کول، ځوانانو او نوي ځوانانو ته د سپورت کولو روحیه ورکول او د راتلونکي لپاره په لوړه کچه ځوانان سپورت ته هڅول. که څه هم دا کوچني ماشومان لا د دې سیالیو په ارزښت نه دي خبر، خو خوښ دي چې په لویه کچه ورته د منډو وهلو زمینه برابره شوې. هر یو یې دا هیله لري چې مخکښ راشي. به خاطر مسابقات دویش آمدم، زیات خوشحال شوم که د مسابقه شرکت. نن د منډو مسابقو ته راغلی یم، ډېر خوشحاله یم. د اتلتیک د فدراسیون رئیس نه چې موږ ته دا لوبې جوړې کړي دي، انشاءالله زه به په خپلو ملګرو ګډون کوم. سخرور سایی هستم، اینجا آمدیم مسابقه بدو. خوشحال هستم که اینجا ما مسابقه گرفته با اشتکا باید فعالات و ساعت شانتیه شد. د دې ماشومانو د هڅونې لپاره د نورو نندارچیانو ترمنځ د دوی پلرونه هم ناست دي او هر یوی د خپل بچی د بریا دعاوې کوي. دوی وایي دا ډول سیالۍ د ماشومانو په ذهني وده ډیره مثبته اغیزه لرلی شي. دا خو موږ لپاره ډېره خوشحالي ځای ده چې داسې یو زمینه مسته شي د ماشومانو لپاره. نو د څو وخت خو د حالاتو همداسې ګډوډ و، داسې زمینه مسته شو چې موږ ته د خوښۍ یو احساس پیدا شو. نو د ماشومانو لپاره د خوشحالۍ او د ساتنې لپاره یو پروګرام جوړ شو. نو ډېر خوشحالي احساس کوم. نو د امیر ولسي نه ډېر خواهش کوم چې په آینده کې د ماشومانو لپاره داسې لوبې برابرې کړي. د ناخوالو نه، د مواد مخدر نه، داسې نور هم چې دغه نور ځوانان هم دغه کوچني ماشومانو دغه لوبې ګوري، نور هم تشویقېږي. هر سړی غواړي چې زه خپل بچی دلته لوبې لپاره راولېږم او د دوی په ذهن باندې ډېره زیاته ښه اغېزه کوي، د دوی په تعلیم باندې ښه اغېزه کوي. دا کوم کوچنیان چې دلته راغلي ماشاءالله دا تعلیم یافته ماشومانو. دا لومړی ځل دی چې په ننګرهار کې د کوچنیو ماشومانو ترمنځ د ځغاستې سیالي په لاره اچول کیږي او ګډونوالي هیلهمند دي چې تر دې وروسته به د هیواد په کچه په لویو سیالیو کې برخه واخلي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم دا ډول سیالۍ د خپلواکۍ او یووالي لپاره یوه ښه پیلامه بولي او ډاډ ورکوي چې ملاتړ به یې کوي.